ماشوم د ورځې ځنګل ته لاړو، لرګي ټولول. که ګوري یو شل فوټ ګیدړې ولیده پروت ده، سوچ ورسره پیدا سه چې دا به خپل ځان ته خواړه څنګه پیدا کوي. همدې فکر کې ناست و چې زمری راغی، د ګیدړ خوا ته یې ښکار وخوړ او روان سه. دغه شل شوټ ګیدړ ور وښویده او له زمري پاتې شونې یې وخوړل. ماشوم بې له دې چې لرګي راټول کړي کور ته راغی. ماښام یې چې پلار راغی ورته ویل چې پلاره ته به نور کار ته نه ځې؟ هغه ورته ویل ولې؟ وایي بس خدای زموږ ذمهوار دی، موږ ته به په کور کې رزق را رسوي. بیا یې همدا کیسه ورته وکړه چې شل شوټ ګیدړ و، ما سوچ کاوه چې دا به څنګه ځان ته ډوډۍ یا خواړه پیدا کوي، خو زمری راغی له هغه پاتې شونې ده وخوړل. پلار یې ورته وخندل، ورته ویل چې زویه په رښتیا هم چې په خدای زموږ رزق پور دی، خو له ځان نه ګیدړ مه جوړوه بلکې زمری شه چې نور هم ستا له لاس یو څه وخوري. دا خبره یا کیسه مې په لومړي یا دویم ټولګي کې لوستې وه. دا څو ورځې کېږي رایاد په دې سوه چې کله ما د بیل ګیټس یوه خبره خپره کړه، نو ځینې خلکو ویلي وو چې تا په خدای باور نه لرې، یا یې لیکلي وو چې روزي رسان خدای ده. خو ملګرو که بیل ګیټس ته وګورو، دی خو د نړۍ څلورم شتمن ده، 124 میلیارده ډالر شتمني لري. د دې ترڅنګ هر کال 2 میلیارده ډالر په نړۍ کې د خیر ښېګڼې چارو لپاره استعمالوي. مثلا د ملاریا برخه کې د ده نوم ډیر مشهور ده. دی غواړي چې په نړۍ کې ملاریا ختمه سي او هر کال 2 میلیارده ډالر له خیریه مؤسسو سره مرسته کوي، او همدې ملاریا نه په کال کې تر 6.5 لکو پورې کسان مړه کیږي. بیل ګیټس د ماشومانو د واکسین برخه کې هم کومک کوي. نو که تاسو هم شتمن اوسئ، خلکو ته به مو خیر رسیږي او د خپلو پیسو په برکت به نه یوازې خپله خوشحال ژوند لرئ، بلکې نور خلکو ته به مو هم ښه رسیږي. خو دا خبره هم ورسره واورئ چې له ځانه زمری مه جوړوئ چې د بل چا ژوند د خپلو ګټو یا د خپلې شتمنۍ لپاره قرباني کړئ. د ځان نه زموږ ځینې پیسهدار هم مه جوړوئ چې د نورو خلکو مالونه یې په زور سره ونیول، بلکې ځان بیل ګیټس کې خپل مغز نه کار واخلئ او داسې مفکورې ایجاد کړئ چې په میلیونونو پیسې ترلاسه کړئ.